د هوا شپه د هوا شپه د هوا په شپه کې قدرمن اوریدونکي خپلې او یا انتخابي پنځونې د شعر په ژبه وړاندې کوي. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے. شپه ده او خالی خالی می ذهن دی، لګیایم لاس پاینې وهمه ولی وهمه. د هوا شپه د هوا راډیو ځانګړي ادبي شپنۍ خپرونه. خلک له تندې مړه کېده، باران په ښار نه کېده. خلک له تندې مړه کېده، باران په ښار نه کېده. ګل د نیولی و خو زړه د په ګزار نه کېده. دواړه به خاورې غورځولې د یو بل سترګو ته، دواړه به خاورې غورځولې د یو بل سترګو ته. تا نه راتله نه کېده، ما نه انتظار نه کېده. ځان مې وژلی و او سر ته مې خط هم ایښی و. ځان مې وژلی و او سر ته مې خط هم ایښی و. بیا هم زما په وصیت د چا اعتبار نه کېده. ما د کمر نه غورځوو ځان او تا نه نیومه. ما د کمر نه غورځوو ځان او تا نه نیومه، چې ستا په خوله د محبت ولې اظهار نه کېده. شکر وباسه چې د هجر دغه شپه تېره شوه. شکر وباسه چې د هجر دغه شپه تېره شوه. شکر وباسه چې بچی د دغه مار نه کېده. د نظر ستنه مې کږه شوله باقی رپکې. د نظر ستنه مې کږه شوله باقی رپکې. زما د اوښکو نه هر څه کېده خو هار نه کېده. مینه او سلام، تمه ده ښه به یې، خوشحال به یې، صحتمند به وئ او دغه لمحې به در باندې په خوښۍ او خوشحالۍ باندې تېرېږي. زه هم خوښ یم، خوشحال یم او دغه لمحې را باندې په خوشحالۍ تېرېږي چې زما غږ تر تاسو در رسي او په څو شیبو کې به ستاسو احوال را اخلم او له تاسو سره به خبرې کوم او له دې به ډډمن کېږم چې تاسو هم راته ښه یاستئ. نو خوږو اورېدونکو، تاسو هوا راډیویي شبکې ته غوږ یاستئ چې په جنوب ختیځ کې درته د لوی پکتیا خوست څخه نشرات کوي. همدا شیبه در پیل شوه د هوا شپه، د هوا راډیو ځانګړي شپنۍ ادبي خپرونه. د تل په څېر به په دغه خپرونه کې اورېدونکي راځي خپل یا انتخابي غزلونه،
بیتونه، ادبي ټوټې، لنډۍ به راته وړاندې کوي. نو د دغې خپرونې کوربه یم زه ستاسو ورور، ستاسو یار، ستاسو ملګری قسمت الله همت، او د تخنیک د چارو ملګری او سمبالګر مو دی حضرت زیارمل صاحب. تاسو هم کولی شئ راسره په روانه خپرونه کې د موبایل پر کرښه برخه واخلئ. زموږ د استودیوګانو نښلوونکي شمارې دي 024 491 491 009 491 491 049 491 491 او 004 491 491 او هیره د نوي هغه مسافرونه چې غواړي له بهرنیو ممالکو موږ سره برخه واخلي. د دوی لپاره زموږ د واتساپ شماره فعاله ده. دوی د هغې ته زنګ وکوي څو زیات خرچ پرې رانه شي. نو زموږ د واتساپ شماره هم 004 491 491 ده. د دې ټولو ترڅنګ به د خپرونې په د لومړۍ نیمایي په پای کې او د خپرونې په پای کې د هغه اورېدونکو کمنټونه هم وایو چې دوی زموږ خپرونه په نوره نړۍ کې د فیسبوک پاڼې پر مخ ګوري او راته خپل نظریات پرېږدي. نو لومړنی اورېدونکی د موبایل پر کرښه لرو، د دوی خواته ورګرځو. السلام علیکم، شپه مو بخیر. زما د څه نصیب کړه خدایا، د سیند په غاړه غاړه ځم له تندې مرمه. خدمت صاحب تا ته اورېدونکو سلامونه وایم، شپه مو بخیر. ډېره زیاته مننه، ډېر په خیر راغلی خپرونې ته. مننه، خوشحاله اوسئ. ستاسو نوم او کوم ځای نه مو برخه اخیسته ده؟ بلال حکمل یم له متون څخه. حکمل صاحب دی له متون څخه بخیر راشي، له ښکلې متون څخه. څه به یې راوړی وي هوا شپه ته؟ مننه، خوشحاله اوسئ. غزل د اورېدونکو ته به ډالۍ وي. وایي لکه سیوری درپسې یم، ته خبر یې او که نه یې. لکه سیوری درپسې یم، ته خبر یې او که نه یې. له خپل ځانه در نږدې یم، ته خبر یې او که نه یې. وایي ته لګیا یې د خپل یار غم راته ژاړي ګل بدنه. ته لګیا یې د خپل یار غم راته ژاړي ګل بدنه. خو زه مړ خو تا پسې یم، ته خبر یې او که نه یې. وایي وخت درجار په مخامه یې، مینه چرته یې چې نه یې. وخت درجار په مخامه یې، مینه چرته یې چې نه یې. منجور د میکابې یم، ته خبر یې او که نه یې. آیا مخامخ درته ولاړ یم، غږېدی در سره نه شم. مخامخ درته ولاړ یم، غږېدی در سره نه شم. په جنت کې دې مزې یم، ته خبر یې او که نه یې. ریبۍ ته وایي زه د سترګو ته درګورم، ته موبایل کې مصروف یې. زه د سترګو ته درګورم، ته موبایل کې مصروف یې. مننه، زه د سترګو ته درګورم، ته موبایل کې مصروف یې. د محفل د تماشې یم، ته خبر یې او که نه یې. داسې ښه شپه او ښه اورېدونکي. ښه شپه اکمل جان. مایوسۍ ودې سوم پر هر ته میرې راغلې. مایوسۍ ودې سوم پر هر ته میرې راغلې. ما ویل هېرې نه وم، داسې وسوسې راغلې. ستا په خوږه خوله کې د تګ خبرې مات کړم. خدای نور به څنګه وم، په مخ مې ښې خولې راغلې. سخت بې له تلاړې پرېږدې کوم په سرو سترګو. سخت بې علته لاړې پرېږدې کوم په سرو سترګو. زه ملامت نه وم چې خولې ته مې خیرې راغلې. څه عجیبه حالت دی، خوښ شم او ژړا راشي. څه عجیبه حالت دی، خوښ شم او ژړا راشي. د اختر شپه ده، د بایللي یار تحفې راغلې. او شاید وصاله خاوندانې وي ترې جنګ خوړلي. شاید
وصاله خاوندان وي ترېنه جنګ خوړلي دا پېغلې وګوره چې بیا تر هدیرې راغلې. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. جوړ بخیر. نن آباد اوسې ورور ښه برنامه دې په خیر تېر کړه. د الله احسان دی. ستاسو روغتیا او جوړتیا غواړو. مننه آباد. مهرباني. ستاسو نوم او کوم ځای نه برخه اخیستې؟ دا سرپلي ته راغلی شافق مومند یم او د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ. مومند صاحب دی د ننګرهار له کامې ولسوالۍ ډېر په خیر راشي او ښکلې که په خوست یا ننګرهار راورېدلې دي ښکلې شاعري هم یا په خوست یا ننګرهار کې ده. مننه. که د کابل یې که د پښتون ښایي نو زما یاد. مومند صاحب ما یوازې دغه یو څو بیتونه وویل. اوري. السلام علیکم. وعلیکم. یاسین جان د بخیر راشي خپرونې ته. ډېره مننه. خوشحاله اوسې. یو دوه درې بیته به ورته وطن مبارک یو هم تر بغان ته یې ډالۍ وي. وایي یو څنګه خرڅېږي یو تابوت ښه خرڅېږي د وینې بیه کمه ګرانه اوبه خرڅېږي. ډېره مننه. یو څنګه خرڅېږي یو تابوت ښه خرڅېږي د وینې بیه کمه ګرانه اوبه خرڅېږي. عسکر خبر هم نه وي په خوب ویده خرڅېږي. عسکر خبر هم نه وي په خوب ویده خرڅېږي. ستا عجیبه قانون دی ټوله پوسته خرڅېږي. ډېره مننه. ستا عجیبه قانون دی ټوله پوسته خرڅېږي. د زنده‌باد مرده‌باد په یو نښه خرڅېږي. ډېره مننه. د زنده‌باد مرده‌باد په یو ناره خرڅېږي. پوه شئ د مینې په نوم دلته څه نه خرڅېږي. یحیی لمنه کاڼي سرقداره خرڅېږي. زبردست. او وروره دا ستاسو برنامه کوم ځای کې ده؟ زموږ برنامه په جنوب ختیځ کې له لوی پکتیا خوست څخه ده. ډېره زیاته مننه او زه وخت هم راکړم خوشحاله شم پوره ځم. مننه. ښه شپه. سرې د اور سکروټې مې په هر زخم کې خوړینې کړې. حیدري صاحب. سرې د اور سکروټې مې په هر زخم کې خوړینې کړې. ته څوک یې چې ذکر مې پر وړاندې بیا د مینې کړې. سرې د اور سکروټې مې په هر زخم کې خوړینې کړې. ته څوک یې چې ذکر مې پر وړاندې بیا د مینې کړې. دلته انسانیت مینه په ځان لوبې وهل دي. دلته انسانیت مینه په ځان لوبې وهل دي. څه بې ضرورته کیسې موږ دومره اړینې کړې او تور مې په تور څنګه درته ووینځه. بیا نه منې. تور مې په تور څنګه درته ووینځه بیا نه منې. دومره مې بدنامه کړې لمنې مې دې سپینې کړې او ټول وجود پر هر یم ګرځېدلی. ټول وجود پر هر یم ګرځېدلی. راس را نه وړې زخم اسویلي به مکمل مې وینې کړي او خدایه همدرد وژغوره کني پرې ور روان دی. هسې نه قاتل یې چې د خپل وجود د مړینې کړي. السلام علیکم. وایي چې ته کښېنه په ارمان زما نسکوره نو بیا ګوره. ته کښېنه په ارمان زما نسکوره نو بیا ګوره. نامه خو زما واخله لږ په زوره نو بیا ګوره. او قسم دی چې د ټول فیصل آباد میلونه بند کړم. ته تېره شه په کلي کې سر توره نو بیا ګوره. او زما د وطن هره مور زما د بچو مور ده. زما د وطن هره مور زما د بچو مور ده. زما د وطن هره مور زما د بچو مور ده. زه تا ته دې څوک ووایي دی موره نو بیا ګوره. او ابۍ مې پښتنه ده لوپټه به در په سر کړي. ابۍ مې پښتنه ده لوپټه به در په سر کړي. زما سره خو لاړه شه تر کوره نو بیا ګوره. او خبر یم چې په نیمه روټۍ هېڅوک نه مړېږي. خبر یم چې په نیمه روټۍ هېڅوک نه مړېږي. خبر یم چې په نیمه روټۍ هېڅوک نه مړېږي. بس ته د خولې نه وباسه چې نوره نو بیا ګوره. او سلامونه تا ته تخنیکي ملګري ته او ټولو اورېدونکو ته د دې هیله یم چې راته روغ او جوړ به وي. ډېره زیاته مننه. تاسو ته ډېر زیات هرکلی ښه راغلاست. وایي په خیر راغلی.
قربان وشم. مهرباني. یو غزل را سره دی، دا به درته وړاندې کړم چې دغه ورور او ملګری مې د کوم ځای څخه دی او نوم یې څه دی؟ مننه عثمان الله عارف یم، د خپلو خوست ځای څخه. عارف کوم ځای نه؟ د خوست ځای څخه. ښه، نو بل غزل اورو. او وایي چې سترګې مې پټې وي جانانه خوب نه کوم. سترګې مې پټې وي جانانه خو پرې خوب نه کوم، په نورو مړ یم ځان سره هېڅ سړیتوب نه کوم. دغه بیت بیا ورو. مننه قربان مو شم. سترګې مې پټې وي جانانه خو پرې خوب نه کوم، په نورو مړ یم ځان سره هېڅ سړیتوب نه کوم. او چې تا به نه ویل او ما به درنه بار بار غوښتل. چې تا به نه ویل او ما به درنه بار بار غوښتل، ما خو پرېښی دی اوس هغه لیونتوب نه کوم. او ماشومې پلار ته ویل ژوند پرې جوړ کړه ما واده کړه. ماشومې پلار ته ویل ژوند پرې جوړ کړه ما واده کړه. ماشومې پلار ته ویل ژوند پرې جوړ کړه ما واده کړه، زما دا پس د پلاره نوره پېغلتوب نه کوم. او یو زوړ بوډا خپلو بچو دومره تنګ کړی و چې یو زوړ بوډا خپلو بچو دومره تنګ کړی و چې سوال به یې کړو خدایه ما واخله بوډاتوب نه کوم. او مننه پاچا په خپله پاچاهۍ کې اور اخیستی خلکه. پاچا په خپله پاچاهۍ کې اور اخیستی خلکه. قربان پاچا په خپله پاچاهۍ کې اور اخیستی خلکه، ګدا ناراض دی وایي دغه ګداتوب نه کوم. او ویل یې زه در سره مینه لرم ومې ویل. ویل یې زه در سره مینه لرم ومې ویل. مننه. ویل یې زه در سره مینه لرم ومې ویل، چې زه خو جام څکم خو د خپلو میینتوب نه کوم. دغه بیت بیا ورو، دغه بیت ورو. او نه نور بس دی، هیڅ فایده او هیڅ خواږه نه لري. نه نور بس دی، هیڅ فایده او هیڅ خواږه نه لري، عارف اوس هغه مجنوني او لیونتوب نه کوم. عارف چا نه وړاندې بیت اورو جام څکم او څنګه. ښه، ډېره مننه. ښه شپه. زه ترېنه تېر شم مګر سترګې رانه پاتې وي. زه ترېنه تېر شم مګر سترګې رانه پاتې وي، ښار د یو څوک نه یو څوک ورته پکې تاته وي. السلام علیکم. بلې بلې هر دیدن مې بیا بیا تر ستونې باسي، رغوي مې او کما تر ستونې باسي. د هغې وطن به کومه چاره ښه وي، د هغې وطن به کومه چاره ښه وي، چې معلم وژنې ملا تر ستونې باسي. ای بیا هم ترېنه د مینې تمه وکړم، ای بیا هم ترېنه د مینې تمه وکړم، چې مې دومره بې پروا تر ستونې باسي. سلامونه نیکې هیلې احترامات په دې هیله چې راته روغ او جوړ به یوه ښه خپرونه مو پیل کړې. ډېره زیاته مننه، ډېر زیات هرکلی، ډېر زیات راګلاس درته وایو. پخیر راغلې خپرونې ته. مننه. نثار مفتون زه سره وصل شوم د صبرۍ لیونخېلو ستر کلي نه. مفتون صاحب به نور راته څه وایي؟ یو غزل دی، دا به درته ووایم. لکه د غره مرغه چې نمې مې په غره کې اوبه، لکه د غره مرغه چې نمې مې په غره کې اوبه، د چیغو چیغو نه مې وچې شي په خوله کې اوبه. زړه ځیګر مې چاودې چاودې شي له ډېره درده، زړه او ځیګر مې چاودې چاودې شي له ډېره درده، لکه یو کال چې هېڅ را نه شي په ویاله کې اوبه. چې ته راځې نو د وجود ور مې شي داسې خاموش. چې ته راځې چې ته راځې نو د وجود ور مې شي داسې خاموش، لکه چپه شي د منګینه تنره کې اوبه. د اوښکو بهانې سره مننه.
حیدري صاحب بله اړیکه مه رااخلئ، تر هغې دغه د پاتې اورېدونکو کمنټونه وایم پر مخپاڼه باندې. اړیکه شته؟ ښه، لنډې خبرې کوو. السلام علیکم، شپه مو بخیر. وعلیکم السلام. همت جانه وایي اوس غټ سړی دی ما ته چېرته ګوري. اوس غټ سړی دی ما ته چېرته ګوري، مات مې زړګی دی ما ته چېرته ګوري. دغه بیت به اورو. قربانه جانه وایي اوس غټ سړی دی ما ته چېرته ګوري، مات مې زړګی دی ما ته چېرته ګوري. اوس یې د ژوند ټول ارمانونه پوره، اوس یې د ژوند ټول ارمانونه پوره، د بل لالی دی ما ته چېرته ګوري. او هغه د ښار موږ د کلي خلک، هغه د ښار قربان، هغه د ښار موږ د کلي خلک، یار کبلی دی ما ته چېرته ګوري. یاره چې ورته هر څومره محنت هم وکړم، چې ورته هر څومره محنت هم وکړم، سم لیونی دی ما ته چېرته ګوري. سلامونه او مینه همت جانه تاسو ته، تکنیک کې خیداري للاته، څوک چې اوري د غرامه خاموشۍ کې 4.9 په ټولو د سلام او مینه او شپه په خیر. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته هرکلی درته وایو. په خیر راغلی سمیت الله عمري. قربانه جانه همت جانه څنګه ښه جوړي؟ د الله احسانات دي، ستاسو روغتیا او جوړتیا مو هیله ده. قربان بس الحمدلله همت جانه چې ته روغ وي، موږ الحمدلله د خپل صحت ډاډ درکوو. مهرباني. عمري صاحب نور څه لرئ؟ قربان مننه. یو څو بیتونه دي همت جانه تاسو ته، خیداري لالا ته، زما یو څو خوږیاران دي، خالد خوږیاني ته، رحمان تسل ته، رشید الله باور ته، وحید الله معیار ته به ډالۍ وایي. ماشومه په سل شوې دي په شل باندې ورته، ماشومه په سل شوې دي په شل باندې، یوسه کوم په دې بانګړیو کې تاوان د چا لپاره. دغه بیت بیا ورو. قربان ماشومه په سل شوې دي په شل باندې، یوسه ماشومه په سل شوې دي په شل باندې، یوسه کوم په دې بانګړیو کې تاوان د چا لپاره. اوس داسې زمانه ده چې هر خوا نفسي نفسي دی. اوس داسې زمانه ده چې هر خوا نفسي نفسي دی، زه بیا هم کتلوم خپل ارمان د چا لپاره. زبردست. او همت جانه دغه بیت هم ډېر خوږ دی، وایي زرګره مزدورکار یم ګزاره راسره وکړه، زرګره مزدورکار یم ګزاره راسره وکړه، زرګره درنه اخلم یو پېزوان د چا لپاره. زبردست. او بل وګوره ملک صاحب دروغ ګواښیله، بل وګوره ملک صاحب دروغ ګواښیله، زه نشم خرڅولی خپل ایمان د چا لپاره. بیخي لوړ. قربان همت جانه اوس دا چې خپرونه هم نیمایي ته رسېدلې ده، کوم کمنټونه بیا هم وایه، بس تاسو ته ښه پروګرام او ښه اورېدونکي. مننه، ښه شپه ولرئ، د خدای په امان. نو حیدري صاحب دغه وروستۍ څو دقیقې 2 دقیقې لرو، فکر کوم دغه کې د وروستي کمنټونه وایم. امان وفا وایي شپې دي او شیبې دي، د حساب خبرې دي، هر درد یې توبه توبه، کتاب خبرې دي. او بل ځای کې وایي چې ماښام دی نازولی زړه مې غره که نشه غواړي، نه ما مني نه تا مني او نه روایتونه. ډېره مننه. ښه نو احمد الله وایي سلام علیکم، احمد ګل احمدي یم UAE نه، دنه ډېره زیاته مننه. او اکبر شاه قیمتي زموږ خپرونه سعودي کې اورېدنه هم ډېره زیاته مننه چې زموږ خپرونه لا هم تعقیبوي. د دې سره خوا کې کمال اریان منګل زموږ خپرونه اورېدنه هم ډېره زیاته مننه. امان بل بیت رالیږلی ولې ښایست چې په خندا شي ننګي شي ولونه نظر پکې تندک خوري او زړګی پکې ماتېږي. زبردست. او محمد قیس ناصري زموږ خپرونه اورېدنه هم ډېره زیاته مننه کوو. او بل ښه سید رحمان همدرد هم خپرونه اوري، مننه. زه شکایت او ګیله نه کوم، له هر یو سړي ما سړیتوب لپاره هر چاته معیار ټاکلی. ډېره مننه. او حیدري صاحب هغه غزل به را پیدا کړي، زما یو غزل دی پیر محمد ویلی دی، هغه چې په کوڅو کې د ډک ښاره ګرځېدله، هماغه د خپرونې په نیمایي کې اورو. نو
ښه بسم الله خان زموږ خپرونه اورېدنه هم مننه. عمر داخلوال مینوال زموږ خپرونه اوري مننه. صابر الله صابر قطر کې زموږ خپرونه اورېدنه هم ډېره زیاته مننه. اسلام بادشاه زموږ خپرونه اوري دروازې راته لر کړه ویلې مور درته غوسه ده په دې نیمه نیمه شپو خو لیوني کور ته راځي. اسلام بادشاه اسلامي مننه. زما او ستا محبت نور هم انتها ته رسي ګل مې نیولی دی خو ته په انتظار ستا په انتظار یم فرید ارمان وی مننه. او شاته زګل ارمنی وی لکه باران را باندې راغی ستړي ستومان را باندې راغی خزان را باندې راغی سری گریوان را باندې راغی په مسافر اشنا مزره وسوځیدنه مننه. او زاهد الله خان یم له دوبۍ نه خپرونه اورم تاسو نم ډیره زیاته مننه زاهد الله خان. او ښه السلام انوار الله یم له دوبۍ نه. زرمل صاحب هغه چې په کوڅو کې د ډک ښاره ګرځېدله څه مسته نه وه سواله ستا لپاره ګرځېدله پیر محمد استاد ویلی دی. ښه فریب الله شهاب وایي سلامونه احمد صاحب سید ولي یم له سعودي څخه خدای دې وکړي چې ښه به وایي. تاسو نم ډېره زیاته مننه چې زموږ خپرونه تر دې ګډه اورئ. او زین فرسي یم کاناډا نه خپرونه اورم. تاسو نم ډېره زیاته مننه چې په کاناډا کې موږ یادوئ او زموږ خپرونه اورئ. لکدار منګل زموږ خپرونه اورېدنه هم مننه. او لایق جان مسافر زموږ خپرونه اوري مننه. عبدالله عادل زموږ خپرونه اوري مننه. لایق جان له دوبۍ نه زموږ سره خپرونه اوري دنه هم ډېره زیاته مننه. دی دې ښاد واوسېږي اباد دې وي ژوندی دې وي او بریمند دې وي. نو خوږو اورېدونکو تاسو غوږ یاستئ په جنوب ختیځ کې هوا راډیو شبکې ته چې تاسو ته خپلې خپرونې د اف ام په 94.7 فریکونسۍ کې وي. همداسې به تاسو ته هوا شپه ځانګړي شپنۍ ادبي خپرونه وړاندې کېږي. لومړی نمایي پای ته رسېدلې ده. دوهمه نمایي پیلېږي. دوهمه نمایي کې به تاسو ته د پیر محمد استاد په غږ کې یو غزل وړاندې کېږي. نو تاسو موږ سره پاتې شئ بیرته بیا راګرځو. خدای مرا باندې وینا و ناروغ یار بلا دیوا داغ دې خدای مرا باندې وینا و ناروغ یار. هوا راډیو 4.9 Thank you.
Para
راډیو کله مې په بله د یار یاد یوسي بس لکه وچې رژېدلې پاڼې باد یوسي د ژوند په شاوخوا د هیڅ انساني پلونه نشته څوک به تر تا څنګه زما ستړی فریاد